شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بخښونکی مهربانه دی. قدرمندو امتیاز کمر ما کوم ملګري چې دا ویډیو ګوري نو مهرباني وکړئ د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کې دا ویډیو شیر کولم د مدد کولو یو شکل دی. په شوی اډې چوک سره خوا کې یو مولانا صاحب سره مې ملاقات وشو. هغه ملاقات کې خبره داسې را دی بس اخیری دغه دا دی چې را مولانا صاحب د لاسو د ګاډۍ کې سبزي مبزي خرڅي او درې ماشومانې دي. یو ماشومه چې کم ده نو د لاسو کالو ده تقریبا هغه معذوره ده. بل یو ماشوم چې د اتو کالو دی هغه د تیلیسیمیا بیمار دی او او نیګیټیو وینه هغه تخیږي او بل ماشوم چې دی نو هغه معذوره دی. امیر صاحب د بیمارو د مهنګای ډیر خده پورې خراب کړی دی. یو مزدورین نن سبا داسې دي چې حالات ښکلي نه دي. مولانا صاحب راته وویل چې یاره کور کې ماشومانو ته بنینونه نشته، کپړې نشته، بوټان نشته او اغستې صرف په دې وجه نشم چې کور ته نن سبا زه د اوړو تروړم نشم وړی. ماشومانو دوايانې نشته او ډیر بد حال دی سترګو کې اوښکې. نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې چا سوره وس کېږي نو چې موږ تاسو دې سره مرسته وکړو. کوم ملګري چې شوی اډې ته نږدې دي او هغوی وایي چې یاره زه موږ دې مولانا صاحب سره ملاقات کړو نو په دې سکرین باندې نمبر دی تاسو رابطه کولی شئ. زه به تاسو ته پته هر څه درکړم. شوی اډې چوک کې ولاړي او د لاسو دا ګاډي ده ورسره. کوم ملګري چې د بار نه څه مدد کوي یا څه رابطه کوي نو په دې سکرین باندې نمبر دی تاسو رابطه کولی شئ. او کوم ملګري چې وس نه لري نو هغوی ته زما دا درخواست دی چې دا ویډیو مخکې لازم شیر کړئ ځکه چې هغوی ته نن سبا د راشن ضرورت دی، د دوایانو ضرورت دی. لکه مولانا صاحب وایي چې یاره زه ماښام کور ته ځم نو مزدورین لکه داسې ني او 12-13 لاک روپۍ را باندې د دې ماشومانو په علاج باندې زه قرضدار شوم. نو ټولو ملګرو ته زه بیا یو عاجزانه درخواست کوم چې د خپل وس مناسب د سره مرسته وکړئ. کوم ملګري چې هیڅ قسمه مدد نشي کولی نو هغوی ته دا خواست دی چې کم سے کم دا ویډیو چې کم دا پیغام چې کم دی نو دا مخکې د شیر کې چې څومره ویډیو شیر شي او څومره دا پیغام مخکې ورسي نو انشاءالله ستاسو په دې ویډیو شیر کېدو باندې هم انشاءالله الله تعالی د مدد کې جزاک الله.